ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة قارعة مکی سورت القارعة لویا حادثه د قیامت مل قارعة صدوها غلویا حادثه د قیامت وما ادراک معلومه توتا مل قارعة صدوها غلویا حادثه د قیامت یوم غرز یکون الناس شب خلق کالفراش پشان د پتنگونه المبثوث خورورا وتكون الجبال او شبغرنا كالعهن پشان د وړای المنفوش وهل شوي ټکول شوي فاما من ثقلت پس هر هغه څوک چې دی ثقلت چې درنې شي موازینه تل دغه فهو في عيشة پس هغه به په ژوند عيش و عشرت کښې راضیه خوش وي واما من او هر هغه څوک چې خپت سپکې شوې موازینه تل دغه فامه پس زوی دغه هاویه ژوره کنده دو وما ادراک او څه پته دو توتا ما هي چې څه شدو هغه ژوره کنده نارون یور دی حامیه ګرم